اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم امید دی چې روغ جوړ او تندرست وئ نن په پیج نمبر 81 باندې به موږ پروپاګیشن اف ساوند چې دا ټاپک چې دا به ډیسکس کوو چې پروپاګیشن اف ساوند چې دا څه شی دی یا دا څه ته وایي نو دلته کې که تاسو وګورئ وی هیر ساوندز when they enter our ears after passing through air موږ اوازونه اورو کله چې دوی زموږ غوږونو ته داخل شي وروسته له پاس کېدو نه په هوا کې whenever an object vibrates کله چې هم یو سیس چې دی دا وایبریټ شي it forces the air particles around it to vibrate نو دا د هوا کم ذرات چې د چاپیره د دې نه وي هغه هم د ځان سره وایبریټ کی صحیح ده these vibrating particles cause sound to travel from one place to another او دغه vibrating particles چې دا vibrating particles چې دا سبب جوړ شي د आवाज د سفر د یو ځای نه بل ځای ته صحیح ده څنګه چې تاسو ته پته چې مونږ دا هوا په یو سمندر کې چې دی نو مونږ ژوند کوو مونږ اوسیږو صحیح ده نو په هر ځای کې هوا موجود ده هوا په هر ځای کې ایر چې دا په هر ځای کې شته نو کوم ځای کې چې یو سیز وایبریشن وکړي نو د هوا د ذراتو په ذریعه باندې هغه چې دی هغه مونږ د هغه اواز چې دی هغه واورو او که فرض کړه دغه وایبریټ کیدونکي شیز او زموږ په منځ کې هوا نه هوا لر کړی شي وکیومي نو دغه اواز بیا زموږ غوږونو ته نه رارسي ځکه چې د هغې نه مونږ هغه میډیم چې دی هغه ختم کړو هغه ذریعه مونږ ختمه کړه دا میډیم ایر کیدای شي لیکوډ کیدای شي او سالډ سیز هم کیدای شي صحیح ده د میډیم نه بغیر د اواز کم د میکانیکل ویوز چې دی دا سفر نه کوي مطلب دا دی چې د دې نه دا میډیم ختم کو نو دا دې له پکار دی یو میډیم چې دا پکې سفر وکړي د دې نه بغیر دا نه اورېدی کیږي صحیح ده منګه اواز په دې طریقه باندې اورو صحیح ده مثال په تور باندې دلته کې د ډرم ته که تاسو وګورئ د دې د لپاسه لیر چې دې سره چې کله دا سټیک سټرایک شي او دا وایبریشن وکړي نو د دې د اواز منګه ولې اورو نو زمونږ او د دې په منځ کې ایر دی صحیح ده نو دا څه وکړي دا د هوا کم پارټیکلز چې دلته کې دا وایبریټ کی او دغه وایبریشن چې دا په دې طریقه باندې دا مختلف پارټیکلز وایبریټ کیږي د دې سره سره او هغه زموږ غوږونو ته راورسي دلته کې د ګیټار کم دا تار چې دی دا چې کله وایبریټ شي صحیح ده نو په دغه طریقه باندې هغه اواز مونږه واورو دغه شانتي د فلوټ ته اواز مونږ په دې طریقه باندې اورو یا زمونږ ګیر چاپیره چې څومره هم اوازونه دي نو هغه د وایبریشن په وجه باندې یو شیز به خامخا وایبریشن کوي او دغه وایبریشن سره به بیا د هغې کم ګیر چاپیره د هوا کم ذرات چې دي هغه به ډسټرب کیږي یا به وایبریټ کیږي او دغه وایبریشن په مدد سره چې دی د اواز به زموږ غوږونو ته رارسي نو دې عمل ته په دې هوا کې د دې اواز پاس کېدل زموږ غوږونو ته رارسېدل یا په بل یو ذریعه کې لکه مثال په تور سالډ لیکوډ ما تاسو ته یاد کو نو دغه دې عمل ته پروپاګیشن اف ساوند وایي صحیح ده امید ده چې دا څو په دې باندې کلیر شوي پروپاګیشن اف ساوند باندې ښه اوس راځو پیج نمبر 82 له صحیح ده دلته کې په سر باندې دا ډو یو نو ته که تاسو وګورئ صحیح ده Buzzing of flies and mosquitoes is due to vibrations of their wings. د مچ یا د ماشي کم اواز چې غوږونو ته چې اکثر نږدې راشي دغه بزنګ ساوند چې که نه صحیح ده د ماشي یا د مچ دا کم بړنګاری چې دا چې مونږ اورو نو دا د څه په وجه باندې دی دا دوی خپل دا سانګونه چې دی دا وایبریټ کوي او د دې سره د هوا د پارټیکلز چې دا وایبریټ کیږي او دا بزنګ ساوند چې دا مونږ اورو دا بړنګاری مونږ اورو صحیح ده بیا explosions are occurring in the sun point to ponder explosions are occurring in the sun explosions چې دي دماکې د په سن کې پنور کې کیږي why do we not hear their sounds on the earth نو موږ په ځمکه باندې د دوی د आवाज ولې نه اورو صحیح ده نور چونکې ډیر زیات ګرم دی او هلته کې مسلسل چې د explosions چې دا کیږي دماکې چې دا کیږي خو د دوی د आवाज موږ ولې نه اورو نو د دوی د आवाज موږ ځکه نه اورو چې आवाज چې دی د आवाज د میکانیکل ویوز چې دي دې ته پکاري یو میډیم اوس دلته کې که تاسو وګورئ point to ponder explosions are occurring in the sun why do we not hear their sounds on the earth explosions چې دی دماکې چې دي په نور کې کیږي موږ د دوی د आवाज ولې نه اورو په ځمکه باندې دلته کې موږ د دوی د اوازونه چې دا ولې نه اورو نو आवाज چې دی आवाज له پکاري یو مټیریل میډیم صحیح ده د आवाज د کوم ویوز چې دي میکانیکل ویوز دې له پکار دی
یو مټیریل میډیم پکار دی. صحیح ده. یو ذریعه پکار ده، یو تار پکار دی، یا یو میټل پکار دی، لیکوډ سیس پکار دی چې په هغې کې دا سفر وکړي. صحیح ده. او بره په سپیس کې چونکې د هوا موجودګي چې دا نشته، مطلب ایر نه دی پرزنټ. صحیح ده. نو په دغه وجه باندې د دغې د اوازونه چې دی دا مونږه نه اورو. مطلب دا دی چې د ځمکې او د نور په منځ کې چې دا کوم سپیس دی د اټماسفیر نه بره دا بیا ویکیوم دی، خالي ځای دی، امټي سپیس دی. ویکیوم مطلب امټي سپیس. صحیح ده، خالي ځای. نو د دغې د اوازونه مونږ ته ځکه نه رارسي، څه میډیم نشته د رارسېدو، څه ذریعه نشته، نو ځکه دغه اوازونه مونږه نه اورو. صحیح ده. اوس دلته کې وګورئ وی کین ساوند پاس تھرو واټر اینډ سالډ باډیز. اواز چې دی آیا دا پاس کېدی شي د اوبو نه، مطلب د لیکوډ نه یا د سالډ باډیز نه، کلک کم څیزونه چې دي د هغې نه. لیټ اس ابزرو بای ډوینګ سم ایکسپریمنټس. راځئ چې د دې ابزرویشن وکړو. صحیح ده. دا پته ولګو په یو څو تجربو کولو سره. صحیح ده. دلته کې وګورئ لاندې اکټیویټي 6.9 دا یو سرګرمي ده، سرګرمي 6.9. په دې کې وایي نمبر 1 پلیس یور ایر آن د ټیبل سرفیس. د میز کومه سطحه چې ده په میز له پاسه باندې به څه وکړئ، خپل غوږ به کېږدئ. بیا نمبر 2 ask a class fellow to tap slowly on the table surface with his fingers at the far end. او بیا به خپل یو کلاسمیټ چې دی، یو کلاس فیلو چې دی، هغه ته ووایه چې هغه په دې باندې ټیپینګ وکړي. مطلب دا دی داسې ټک ټک وله ورکړي دې میز له، ستاسو د غوږ نه لرې بل سرفیس چې دی، بل کم اینډ چې دی، فار اینډ چې دی هغې له. نو دلته کې تاسو غوږ ایښودی دی په دې سر باندې، او دلته کې هغه ټیپینګ وکړو. مطلب دې له ترنګړۍ راواچوله یا ټایپینګ داسې، مطلب یې له څپېړه راواچوله. صحیح ده. بیا نمبر 3 ډیډ یو هیر د ساوند. نو دغه کم ټیپینګ ساوند چې دی دا وایي تاسو واورېدو. بیا نمبر 4 what inference do you draw from this observation. دلته کې دا فوم لیکلی دی FORM، نو دا FROM دی. صحیح ده. نو وایي د دې نه تاسو څه نتیجه اخذ کوئ، تاسو په څه رزلټ باندې د دې نه ورسېدئ. ساوند پاسز تھرو سالډ ابجکټس. د دې نه موږ ته دا پته لګي چې آواز د ټوس شیزونو نه پاس کېږي. صحیح ده. بیا لاندې دلته کې بله یو اکټیویټي ده 6.10. صحیح ده. په دې کې اوس نمبر 1 وایي کټ ا پلاستیک باټل فرام اټس باټم. دا سپیلینګونه چې دا دغه یو دا بره یو دا دم فرام دی. صحیح ده. وایي کټ ا پلاستیک باټل فرام اټس باټم. یو پلاستیکي بوتل چې د هغې نه ویښ کټ کوي. نمبر 2 bring your ear in contact with the neck of the bottle and ask your friend to strike 2 metallic spoons inside the water. د بوتل نه تاسو ویښ کټ کو، په اوبو کې وکېښودو، د هغې کوم نیک چې دی بر اثر هغې ته به غوږ کېدی، او خپل یو کلاس فیلو چې دی هغه ته به ووایي چې هغه په دې اوبو کې یو 2 میټالیک سپونز چې دي د وسپنې یا د سټیلو سمڅوکۍ، هغه د یو بل سره مطلب هغه سټرایک کی، یو بل لی راواچوي. صحیح ده. ها بیا 4 do you hear the sound of striking spoons. نو تاسو د دې سمڅوکو د سټرایکینګ د اواز چې دا چې کله د یو بل سره ولګېدي دغه اواز تاسو غوږ ته در ورسېدو، دا تاسو واورېدو. what inference do you draw from this observation. نو د دې نه تاسو څه نتیجه اخذ کوئ. sound can also travel through water. اواز په اوبو کې هم سفر کولی شي. خو په دې کې صرف یو سلایډ ډفرنس شته چې اواز چې دی د لیکوډ په نسبت سره په سالډ کې چې دی نو هغه فاسټر ټریول کوي. صحیح ده. د په لیکوډ کې دومره فاست نه وي، او په سالډ ابجکټس چې په هغه کې زر اورېدی کېږي، مطلب فاست. صحیح ده. ښه نو امید دی چې تاسو به په پروپیګیشن اف ساوند چې دی په دې باندې به غالبا چې کلیر شوي، او په پیج نمبر 83 باندې به بیا انشاءالله وایو سپیډ اف ساوند ان ډیفرنٹ مټیریلز. صحیح ده. چې په مختلفو موادو کې د آواز سپیډ دا ټاپک ټیبل. صحیح ده. سپیډ اف ساوند ان ډیفرنٹ مټیریلز دا به انشاءالله بیا پر روان ویډیو کې ډسکس کوو.
او در روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.